د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې له افغانستانه د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله 21 سلنه زیاته شوې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي چې دا صادرات د هوایي دهلیزونو او ځمکني ترانسپورت له لارې شوي دي. په صادراتو کې وچه او تازه میوه، قالینې، لاسي صنایع، طبي نباتات، زعفران، قیمتي ډبرې او حیواني محصولات شامل دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدي وایي د کرونا ویروس د خپرېدو له امله په راپورته شویو ستونزو سربیره هم د افغانستان صادرات د روان کال په لومړیو میاشتو کې ښه و. 1400 نسبت به سال گذشته خورشیدی ما 21% افزایش صادرات را به خارج از کشور از طریق راههای ترانزیتی، زمینی، دهلیز هوایی و خطوط آهن داریم و کالاهای صادراتی شامل صنایع تولیدی، محصولات زراعتی، قالین، سنگ‌های قیمتی، میوه خشک، میوه تازه و برخی اقلام دیگر می باشند. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي صادرات د یو هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. دوی زیاتوي حکومت په تولیداتو نور هم تمرکز زیات کړي چې کله تولیدات زیات شي صادرات هم ورسره زیاتیږي چې دا چاره د هیواد د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. یو هیواد اصلي پرمختګ اقتصادي پرمختګ دا ده چې خپل خلکو ته کار پیدا کړي او خپل خلک خپل تولیدات وکړي. کله چې تولیدات زیاتیږي او نو صادرات هم ورسره زیاتیږي. نو زما به هیله دا وي چې دولت دې ته خاص متوجه شي. د سوداګرۍ خونه هم د سږ کال د صادراتو کچه زیاتېدل د هیواد اقتصاد په برخه کې غوره ګام بولي. د سوداګرۍ خونه وایي د 2021 کال له پیله تر اوسه د افغانستان د صادراتو کچه 200 میلیونه ډالره ده. یادخونه وایي د ارزښت له مخې د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات هند ته کیږي، خو پر وینا د کمیت له اړخه ډیر تولیدات پاکستان ته لیږدول کیږي.